حضرت حسن بصری رحمت الله علیه یو سړی راغی وی زما بچی نشتا نو ورته استغفار وایه ور توبه ده بخنه غوښتل دي. بل یو سړی ولا راغی وی صاحب زمون په علاقه کې قحط دی اوبه نشته ګیا نشته وی استغفار له زور ورکړي. بل یو سړی ولا راغی وی صاحب بے مال ام کمزور ام غریب ام فقیر ام بے وس ام قرضدار ام وی استغفار وایه. یو بل سړی ولا راغی وی صاحب څوک مې عزت نه کوي هر سړی مې رټي وی استغفار وایه. یو شاګرد ورته وی استاد جی بل دم سجده دي کدا یو ټکی دی یاد کړی خو چې څوک کومه مسله راوړي ته ورته استغفار وایه. حسن بصری رحمت الله علیه ورته وی الله په قرآن کې د دې استغفار د دې بخنې غوښتې او د توبې اوه وعدې کړي دي اوه وعدې. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. الله نه بخنه وغواړئ توبه ورته وباسئ معافي ترې وغواړئ او به م بخي انه کان غفارا. ګوره ګناه به دې وبخي. دا یو وعده شو دا یو شو. انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. که قحطی باران نکیږي نو په شیبو شیبو باران به در باندې راووري قحط به دې ختم کی. دو شو ویمددکم باموال. که غریبی مال د سره نشتا قرضداری بے کسے مال بدل درکی. و بنین بچی دی نشتا زامن دی نشتا زامن بدل درکی. سلوش و اجعل لکم جنات. یرا مال میں دیر باغون و زمکی میں پکار دی اب ہم دل درکی. و اجعل لکم انہارا سیب ددینم زیاد زمکی پکار دی کہ نہرون پکی چلے گی داب ہم دل درکی. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. عزت تی سوک نکی پا دنیا کے رد بیزتے جن دے استغفار وایا اللہ بدل عزت ہم درکی. نوی رب العالمین پا قرآن حکیم کے پا دے استغفار وہ وعدی کری دی قرآن کی وہ وعدی کری دی. نو چی وہ وعدی رب العالمین پا قرآن حکیم کے پا استغفار کئی نو دا دیوالی خلقو تا بیاد استغفارو نخیم. نو دا مارونو پا بخنا بیت اللہ شریف تا مخامخ خدای پاکم بودا یو آیت پر غلاف دا پاس آیاتون لکلی دی کم چې دا بیت الله مبارک غلاف تے نو پاغی دا قرآن حکیم آیاتون لکلی دی او دا اللہ نمونه یا حیو یا قیوم او دا حج متعلق سونا آیاتون دی دے پر دیر مزیدار دا سرو زرو پا خط لکلی دی دا سرو زرو پا تاری پا آیاتون لکلی دی. نو ما چه مخامخ ورطاو کتل نو یو آیات پی لکلیو نو دیر خوان دے راک دیر خوان دے راکا او ډیر د الله په حضور کې شکریه مې ادا کړه او د ډېرې خوشحالۍ د شکریې نه جړا راله هغه آیت داسې دی ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه داسې دی ومن یعمل سوءا سو قاری پکې شته او یعمل او یظلم نفسه غالبا یجد الله توابا رحیما مانا به درته وکم ګوره بیت الله په دې غلاف یې لیکلی دی معنی دا سے دا کہ سوک گناہو کی گورا قرآن حکیم کے اللہ کہ سوک گناہو کی نو گناہ خو مونگ ٹوڑو کردے دا گنا سوک دی پاک شتا نشتا او یا پزان ظلمو کی پزان زیادتی مونگ ٹوڑ کھو پزان زیادتی کھو کہ سوک ڈاکا کئی کہ سوک غلا کئی کہ بل تکنزل کئی کہ پبل ظلم کئی دا ٹول زان سر ظلم دے زان سر زیادتی دے. نو اللہ فرمائی دا بیت اللہ پا دی غلاف دا پاس دا آیات نکلے شوی دے کہ سوک گناہو کی یا پزان باندے ظلمو کی او بیا دا اللہ نا بخن غواری یجد اللہ تواب الرحیم اللہ بے توبم قبول کی اور رحم بم پیو کی پا دی بیت اللہ دا پاس نکلے ماوی یا اللہ تسونا میرا بانا بادشاہ اعلان در تکای پزان دے ظلم او زیادتے کو یا گناہ دے اکڑا اللہ تا توبہ و باسا در باندے توبہ دیم قبلی او رحمم در باندے کئی انامم دل در کئی. نو بابا مرگرو تاوی چی گورا دا آیات در تمخامخ لکلی شوی دے دا قیامت پر روز بدنوز خدای تا پوس کئی چی دا اللہ بندنو ولی توبہ نیستا ما خود انسان پڑھکے چولیو نو دا بیت اللہ پا غلاف دا پاسا من پی لکل کری دی در تمی شیشہ مخامخ کلا چی او باسا توبہ بخنا او غوارنو کم بخت بیادیم توبہ نیستا بیا دیم باخنه نغوخته بیا دیم معافی نغوخته
زما رونو الله په خپل اعلان کوي ما به یا الله تا ویلی دي ما نه دي ویلي تا په خپل کتاب کې ویلی دي چې څوک ګناه وکړي او په ځان ظلم وکړي او بخښنه وغواړي نو زه یې بخم نو موږ ګناهګار هم یو موږ په ځان ظلمونه هم کړي دي او موږ د نه بخښنه هم غواړو نو پروردګاره زموږ مغفرت نصیب کړي دا به د الله په حضور کې سوال کوي زما رو او الله دونه خوشحالیږي په توبه مولانا روم صاحب رحمت الله علیه خو لوی بزرګ هم تېر شوی دی او صوفي مو هغه یو واقع لیکلی ده وایي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې شرابو باندې خو پابندي لګېدلې او مخکې نه خو عمر فاروق رضی الله عنه په نوره سختي مو کړله چې یاره که چا سره شراب برآمد شو یا چام اسکل نو ګورم به ورسره هغه سخت طبیعته مو سخت مزاجه مو و یو ځل د مدینې منورې په یو لاره په یو کوڅه کې را روان دی یو سړی د یو یهودي د کوره راووت او لاس کې شرابو بوتل نیولی چې څنګه هغه راووت او د شرابو بوتل ورسره دی د هغه څه خیال دی چې ما به څوک وویني چې ویې کتل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په نظر ورغله بس بادشاه په خپل امیر المؤمنین ولید بوتل یې زر راواغېسته څادر کې ونغښته او ترخ کې ومنډه او په دې زړه کې وایي چې الله اوس راته معافي وکړې نو زما د توبې که بیا مې شرابو له ګوتې مې یوړه ځکه به یو انسان ګواه راشي نو دا خو په ما باندې امیر المؤمنین په خپله ګواه دی زه په خپله ولیدم بل چا خو نیم لیدی هغه په خپله ولیدم هغه دی را روان دی او عمر فاروق رضی الله عنه چې دی ولید چې شراب بوتل ورته پسې راتېر شو ودرېږه هلکه څه کوې دی ورسره پېږي دغسې لاسونه یې لچي څه دي در سره څه نشته اعتراف کې دی سري څادر دی جي څادر کې سري جی بوتل دی پکې بوتل کې سري پی دی پکې جي اوس ګوره دروغ وایي چې ځان به په دې بچ کړم او جاړي اوس غریب پی دی پکې نو پی خلک لاس کې نیسي که پی خلک په څادر کې بندوي وی جي ګرم دي که نه ګرم دي نو ماتې څادر ته وکړې یو خایا نو هغې غریب هغه څادر اوس لاس یې اړه چې څادر کولاوی چې خو شراب بوتل دی دروغ مې لا بیل وی چې پی دی پکې چې څادر یې سینګ کولاو که او بوتل ته یې ګوته کړې ډس شو چې بوتل ته لاندې پرېوت چې پرېوت بوتل صاحبه پی ته وبېدل پی ته وبېدل او داسې پی ته وبتل چې هسې لوخړې ووالې داسې ګرم چې خوټ کېدلې پی لوخړې کوي سړی حیران شو چې دا خو ما شراب واغېستل یخ پخ شراب و او دا خو واقعي په دې بوتل کې اوس پی دی او لوخړې کوي او عمر فاروق رضی الله عنه هم حیران دی چې ما خو د په لاس کې شراب ولیدل یخ پخ دا څه شی دی کلک یې د مټه ونیوی وایه وروره ما خو ستا لاس کې دا پی نه ولیدی هغه شراب و یخ پخ و لاس کې دې نیولی او دا خو واقعي پی دی او ګرم دی دا ولې سړی ورته وایي صاحب معافي به چې رښتیا لویم وی بلکل معافي خو رښتیا لوایم وی دا ما دقه یهودي کره شراب واغېستل یخ پخ شراب خو چې کله ته مې ولیدې که نه نو د الله په حضور کې مې توبه وویسته چې الله زما دې توبه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه په خپله ولیدم زما دې توبه بیا به شرابو له ګوتې یو نسم شراب څکل خو ډېره لویه خبره ده او دروغ مې درته وي چې پی دی او ګرم دی ځکه مې څادر دې تاو کړی نو دا زما د هغه توبې برکت و چې رب العالمین زما حیا وساتله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې بېشک ستا د توبې د برکت نه خو الله ستا د شراب په دې پیو بدل کړل ستا حیا الله وساتله نو وی دا سره تعجب خبره نه ده ځکه پیم یو سیال بیدون کې شی دی او شراب هم اوبه دي سیال بیدون کې شی دی نو که یو په بل بدل شي الله کولی شي خو ډېر تعجب په دې دی چې دا پی ستا په دې ترخ کې بیا ګرم چا کړل چې دا لوکړې ته خېږي دا د توبې برکت او الله په انسان حیا راولي چې توبه انسان د زړه د اخلاص نه الله ته وباسي زما وروڼو په دنیا کې هم در باندې الله حیا راولي او په آخرت کې هم الله حیا راولي اوږد حدیث د نبي علیه السلام مبارک په بخاري شریف کې دی چې د قیامت په لویه ورځ باندې یو انسان به الله ځان ته رانږدې کړي
او حدیث پاک کې راځي